السلام علیکم ګران شاګردان ولاجوک چې روغ جوړ به سره راځو د نن سبق ته د نن سبق چې دی هغه بیا هم انګلیش وکیبلري د انګلیش الفاظ دی ځکه دا په انګریزي کې ډېر زیات سوري چې څومره زیاته انګریزي وکیبلري دې زده یې هغومره به ستا انګریزي مضبوطه وي زما خپله تجربه ده ما چې څونه انګریزي زده کړې ده هغه ډېر د انګریزي الفاظو په کومک باندې finite محدود Every computer has a finite memory. هر کمپیوټر یو محدوده حافظه لري میموري لري. Annually په کال کې یو ځل. The prize is awarded annually. په کال کې یو ځل انعام ورکول کیږي. Slaughter حلالول خاص کر د یو حیوان we slaughter cow every year موږ هر کال غوا حلالوو ban پابندي لګول یا پابندي the government should ban on the cigarette حکومت باید پر سګریټو باندې پابندي ولګي compress کښکښل نشتېزل کښنی کول compress it and then fold it دا کښېکاږه سره کښنی کړه بیا یې کت کړه لکه کالي ویشئ violate قانون خلاف ورزي کول no one is allowed to violate the law هیچا ته اجازت نشته چې د قانون خلاف ورزي وکړي violate conquer فتح کول احمدشاه بابا had conquered India many times احمدشاه بابا هند څو ځله فتح کړی دی precipitate چابک their actions were precipitate د دې کارونه چابک وله تلواري eliminate ختمول eliminate the government should eliminate inflation first حکومت باید اول ګراني ختم کړي glitter چمک ایستل ځلیدل رڼا کول glitter trees and grass glitter with dew درختې او واښه په شبنم باندې ځلیږي چمک باسي dew شبنم plague وبا corona was very big plague corona ډېره غټه وبا وه stain داغ there were mud stains on my shoes زما پر ګوتو باندې د خاورو داغونه وله د خټو tedious سخت ګران غمیدلی بوج ستړی کوونکی it was a tedious journey دا یو ستړی کوونکی سخت سفر و consolidate مضبوطه کول first we should consolidate the walls اول باید موږ دیوالونه مضبوطه کړو نو دا ګران شاګردانو زموږ د نن سبق چې د انګلیش وکیبلري په باره کې و ورسره جملې تر بل سبق ښې چارې کوم سبق خوښ شوی وي کمنټ کې خپل اظهار ولیکئ مننه الله حافظ